زه نو نور صبر نه لرم، نشم خصمه غږ دې مه باسه. تر څه وخته مې راګونه باسم؟ دا خلک به څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې ونې په خپرونه کې به د ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې پایلې په اړه بحث ولرو. ګرانو ملګرو، د تبصرې او خبرو اترو برخې ته ښه راغلاست. زمونږ د نن ورځې خپرونې میلمه صدیقه نظري ارواپوهه ده. زمونږ سره په استودیو کې ده. نن به د خپرونې د موضوع په اړه بحث کوو. نظري صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. مننه تاسو دعوت نه. ډیره مننه نظري صاحب چې خپرونې ته راغلی. راځو خپرونه په دې پیل کوو چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه کومې ټولنیزې او کورنۍ پایلې لري. ټولنیز ژوند سیسو ټول ارتباطات دي. مثلا د هر چا عمل په بل شخص تاثیر کوي او په ټولنه کې مثلا که یو فرد مشکل ولري، هغه داسې خو نه داسې هغه به خپل مشکل سره ناست وي. هغه مشکلات په کورنۍ کې مطرح کیږي او دا مشکل ټولو ته رسیږي. مثلا که موږ یو ماشوم په نظر کې ونیسو، لوستل زده نه دي، دا که ډیر سي په ټولنه کې ټوله اجتماع بې سواده سوه، ټوله اجتماع ناپوهه سوه. دا ناپوهینو په ټولنه کې ډیر بدې پایلې نورې لري خپل ځان سره. همداسې په کورنیو کې مثلا تاسې وګورئ په یوه کورنۍ کې چې ټول افراد تعلیم یافته دي، څه رقم ژوند لري، او په یوه کورنۍ کې چې افراد بې سواده دي. دا له ځمکې او اسمان فرق کوي. د ژوند طریقه، د کړنو طریقه. ټول خلک باسواده کورنۍ ته مثلا سترګې لري چې د دې ژوند څنګه ښه دی. همداسې چې مثبت عملونه په ټولنه کې په نورو افرادو تاثیر کوي، منفي عمل همداسې دو چنده تاثیر کوي. مثلا که موږ په خپل کور کې یو معتاد شخص ولرو او د هغه عمل مثلا د باندې ځي، هغه ته یو 2-3 نفر نور ګوري، دا څخه لاره یې غوره کړې ده خپل درد هیرولو لپاره، خپل مشکل هیرولو لپاره. راسي چې موږ هم د سره کینو، مثلا یو 2-3 ورځې چې کینوست یو معتاد شخص سره، هغه موادو نه استفاده وکړه، هغه معتاد کېږي. مثلا د موږ ښه عمل په جامعه کې تاثیر لري، د موږ بد عمل هم هغومره تاثیر لري او جامعه متاثره کوي. مننه. بیا هم که دا راته ووایي چې د ناوړه ګټه اخیستنې له امله د ماشومانو د ګوښه کېدلو اغېزې او زیانونه کوم دي؟ منزوي کېدن، مثلا له ټولنې نه ویره، له ټولنې نه تښته، په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون نه کول، مثلا خپله منزوي کېدل، د خپل رازونه چاته نه ویل، مثلا خپلو همزولو سره لوبې نه کول، د احساس د حقارت کول، په مثلا مختلفو امراضو مبتلا کېدل. تاثیر دا ده چې مثلا یو شخص بې اشتیاکي، له اشتیا دونه ډېره سي چې مثلا هر څومره چې مثلا دا غذایي مواد اخلي فکر کوي زه وږی یم. دا هم د سبب د چاغۍ کېږي او هغه چاغۍ بیا خپل نور امراض له ځانه سره لري. او همداسې که هغه اشتیا بیخي ورکه سي، بیا هغه هیڅ غذایي مواد نه اخلي، همداسې خپل مشکل چاته نه ابرازوي.
له هیڅ چا سره مثلا دوست او رفیق نه کیږي، ځکه هغه ټول اجتماع دی هغه په نظر هغه سیدل لکه سی هغه وګړي سره د سر رفتار کړی ده، بیا هغه عمل سی په د ذهن نشین سو د نور نه اجتماع کې ګډون کوي نه په کورنی فعالیتونو کې ګډون کوي، یو منځوي او د ټولنې باردوش مثلا وګړی تربیه کیږي. نظری صاحب د مایندې او پلرونه څنګه مرسته وکړي چې خپل اولاد یا خپل ماشومان هغه د مخکې حالت ته یا ژوند ته دوی راوګرځوي، دوی څنګه ترېنه ملاتړ وکړي، څنګه دوی سره دوستانه اړیکې ولري ترڅو هغه مشکل پیدا کړي او دوی راحت احساس کړي ځان ترڅو دوی ته ټول حال ووایي. میندې او پلرونه کولای سي د تشویق له لارې مثلا د تعلیم ښېګڼې ورته بیان کړي، مثلا که یو تعلیم یافته شخص په راتلونکي کې به داسې شخص مثلا الګو به یې نورو خلکو ته، او که یو بېسواده وګړی د تا بېسوادي به مثلا نورو اجتماع باندې تاثیر کوي او ورته مهرباني وښیي، ورسره رفیق وي، خپل مثلا بعضې رازونه ورسره شریک کړي چې دا یم زده کړي، مثلا چې خپل مور او خپل پلار له ما سره خپل راز شریکوي، همدا خپل مشکل وایي، له ما څخه نظر اخلي، زه هم یو شخصیت یم، زه هم کولی سم خپل راز دی ته ووایم، خپل مشکل بیان کم، خپل ستونزې او غوښتنې او خپلې اړتیاوې دوی ته بیان کم، مثلا زه دا شی غواړم، زه دا مشکل لرم، زه غواړم دا کار وکم، ستاسې نظر څنګه دی، دا ټولې لارې داسې کولی سي هغه مشکل هم حل کړي او دی خپل عادي ژوند ته بیرته لاړ سي. راځو د نن تبصرې وروستۍ پوښتنې ته. هغه میندې او پلرونه چې له ماشومانو یې ناوړه ګټه پورته شوې او دوی په خپل ځان باور او اعتماد له لاسه ورکړی یا منزوي شوي دي، هغوی باید څه وکړي د خپلو ماشومانو سره؟ کله چې میندې او پلرونه ګوري چې مثلا ماشوم رفتارو کې داسې ډیر تغییر راغلی سي، دی مثلا جدي فکر کوي چې دی د رفتار مثلا بیخي تغییر پیدا کړی ده، نو حتما پیږي چې د کومه حادثه تیره کړې ده، له کومه حادثې سره مخامخ سوی ده چې دی داسې سوی ده. په لومړي سر کې خو باید ورڅخه پوښتنه وکړي چې ولې داسې سوی، او که ورته دغه بیان ورته مشکل و بیا یې سوکه تعقیب کړي، مثلا چې دی چیرته ځي، څه کوي، او مثلا پخوا یې څه کول، اوس څه کوي، او د رفتار ولې تغییر کړی دی. او که مثلا کوم نږدې دوست وي چې له هغه سره خپل راز ویلی سي او خپل مور پلار ته نه وایي، هغه ته مراجعه وکړي، د مشکل پیدا کړي، او که مثلا خپلې نسي تعقیبولی یو دوست یې ووایي سي ته دی تعقیب کس چیرته ځي، ولې مشکل سره مواجه سوی ده، چې هغه هم په د په ښه والي کې له مور پلار سره مرسته وکړي. دا ټکه هم مهمه ده چې مور پلار باید خپل اولاد ته حس د امنیت ورکړي، مثلا حس د رفاقت ورکړي، زه ستا دوست یم، زه ستا همزولی یم، ته خپل هر مشکل ما سره بیانولی سي، خپل هر راز ما ته ویلی سي، او زه چاته نه وایم، دا احساس ورته ورکړي چې ته له ما سره امن یې او د تا راز له ما سره ده، زه چاته نه وایم، چې دی دا احساس پیدا کړي چې مثلا دی د ما راز چاته نه وایي، دی راز نگهداره ده، بیا خپل مشکلات بیانوي او موږ کولی سو چې هغه مشکل حل کړو. نظري صاحب له تاسو نه ډېره مننه چې خپرونې ته راغلی او خپل نظریات مو له موږ او اورېدونکو سره شریک کړل. مننه له تاسو نه، ژوندي اوسئ. میندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو میندو او پلرونو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یو غیر اخلاقی عمل دی چې په هغو کسانو باندې د ناوړه ټولنیزو، کورنیو او رواني پایلو لامل کیږي چې د دې عمل قرباني شوي دي. ناوړه رواني پایلې دا دي چې قرباني شوي ماشومان د افسردګي، ډار، اضطراب، غصې او بېباورۍ باندې اخته کیږي او د ټولنې او کورنۍ له اړخه هم منزوي کیږي. هغه هلکان او ماشومان چې د بچه‌بازانو د ناوړه ګټه اخیستنې ښکار شوي، که چیرې پر وخت باندې درملنه ونه شي، په هغوی کې د رواني او جنسي عقدو لامل کیږي، او د دې لپاره چې خپلې عقدې او محرومیت جبران کړي، په پای کې په خپله په نویو بچه‌بازانو باندې بدلیږي. نو ګرانو میندو او پلرونو، دا زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د قرباني شوو ماشومانو سره مرسته وکړو ترڅو د رواني اړخه بیرته روغ شي او خپل ټولنیز مقام بیرته ترلاسه کړي. د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل، زموږ د دې ونې خپرونه د ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې پایلو په اړه وه. د دې ونې په خپرونه کې مو له ملتیا نړۍ مننه کوو. تر بلې خپرونې مو په پاک رب سپارو.